الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانانو رونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته، آمین. زما عزتمندو، نن د یوې نوې بلې خاصې بهترینې مجربې وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر شوی یم. عزتمندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د محرم میاشت شروع ده او دا د اسلامی کال اولنۍ میاشت ده او سبا به انشاءالله تعالی د محرم اولنۍ جمعه وي. زما عزتمندو، په دې محرم کې د عاشورې ورځ هم راځي چې ډیره بهترینه او فضیلت والا ورځ ده. انشاءالله تعالی د هغې حوالې سره به یو ویډیو تاسو ته ضرور جوړوم. زما عزتمندو، دا نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه ذکر کوم دا د محرم الحرام لومبنۍ جمعې سره د دې تعلق دی. زه چې تاسو ته دا وظیفه ذکر کوم دا به تاسو د محرم په لومبنۍ جمعه باندې کوئ. زما عزتمندو، د دې وظیفې کولو سره الله تعالی به ستاسو حاجتونه ترسره کړي. الله رب العزت به ستاسو مشکلات حل کړي. الله تعالی به هر قسم پریشانۍ ختم کړي. نو زما عزتمندو، سباله د جمعې مبارکې ورځ ده، د محرم الحرام لومبنۍ جمعه ده. لہذا تاسو ټولو ناظرینو ته درخواست دی چې وخت ضایع کوئ ما او دا وظیفه لازمي ضرور وکئ. یا زما عزتمندو، د جمعې په ورځ باندې سبا ته تاسو ته موقع ملو نشي، نو چې په کومه ورځ هم تاسو دا وظیفه وکړه انشاءالله تعالی خپل اثر به ضرور ښکاره کوي، ځکه د الله تعالی په دربار کې چوټي نشته دی. کله هم چې د وظیفه وکړه د الله تعالی نه د دعا وغوښتله، الله تعالی به ستا دعا او وظیفه به ضرور قبلوي. نو زما عزتمندو، زمونږ یقین زمونږ اعتماد به د الله رب العزت په پاک مبارک ذات باندې وي. الله تعالی به زمونږ مشکلات حل کوي. الله تعالی به زمونږ حاجتونه تر سره کوي. الله تعالی به مونږ خپل مقصدونو کې کامیاب کوي. زما عزتمندو، د الله رب العزت ذات ارحم الراحمین ذات دی. کله چې یو بنده الله تعالی ته رانږدې شي، الله تعالی د هغې نه زیات هغه کس ته متوجه کیږي او رحمت پرې رانازلوي. خو زما عزتمندو، مونږ د تکبر سټایل نه جوړو، د تکبر انداز نه جوړو، ځکه الله رب العزت ته تکبر ډیر ناخوښه او مبغوض ترین صفت دی. زما عزتمندو، که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ حاجتونه دې پوره شي، زمونږ مشکلات دې حل شي، زمونږ پریشانۍ دې ختم شي، نو وخت ضایع کوئ ما او سبا انشاءالله جمعې ورځ ده، د محرم الحرام لومبنۍ ورځ ده، تاسو ضرور دا وظیفه وکئ. وظیفې ته د تلو نه مخکې زه تاسو ته یو بله وظیفه درکول غواړم. یو دوه وروڼه دي، یو په واټس اپ باندې بل په کمنټ باندې ما ته راتلل کړي دي او د دواړو یو مسله ده. دوی وایي چې قاري صاحب زمونږ په مخ باندې داغونه دي، زمونږ په مخ باندې دانې دي او ترسیري دي، مونږ ته یو داسې عمل وښایه چې زمونږ مخونه سوتره شي او خشته شي. نو زما عزتمندو، د دې علاج ډیر زیات آسان دی. د ټولو نه مخکې تاسو به مرهم راوالی، مرهم یا کریم وي هر څه چې وي تاسو به راواخلی او بیا به مسلمة لا شیة فیها، دا وړه غونې جمله ده، مسلمة لا شیة فیها. ګورئ دا وړه غونې جمله ده، دا به تاسو 41 پیرې ووایئ، 140 پیرې به تاسو د دې وظیفه وکئ او بیا به په هغه مرهم باندې چوف کئ او هغه مرهم به متاثره ځای باندې تاسو لګوئ.
زما عزتمندو دا د مخ د خشته کولو د پاره د داغ دبې ختمولو د پاره یا د دانو او د ګرمکو ختمولو د پاره ډیر بهترین عمل دی ضروري وکړئ. اوس زما عزتمندو راځو وظیفې طرف ته چې تاسو به دا وظیفه څرنګه کوئ. د ټولو نه اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس وکئ، وضو وکئ او بیا به 2 رکعاته نفل وکئ او دا به زما عزتمندو تاسو د جمعې پر ورځ باندې وکئ، یعنی د محرم په اولنۍ جمعه باندې. او بیا به چا سره خبر یا اترې نه کوئ، نفل مو وکړه په خپل ځای باندې به کښېنئ نو 3 پیرې به درود شریف تاسو ووایئ او بیا به سورة الفاتحه 101 پیرې ووایئ. سورة الفاتحه بچی بچی ته او هر چا ته یادوي، یعنی الحمدلله رب العالمین تر وللضالین آمین پورې 101 پیرې به تاسو سورة الفاتحه ولولئ او د سورة الفاتحه نه پس سورة الاخلاص 111 مرتبه 111 مرتبه تاسو به دا ولولئ او بیا به د دې نه پس فوراً تاسو ووایئ حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. 121 پیرې به زما عزتمندو تاسو دا حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير ووایئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به د الله تعالی په دربار کې لاس پورته کړئ، دعا وغواړئ د خپلو حاجتونو دپاره، د پریشانو دپاره، مشکلاتو د ختمېدو دپاره. انشاءاللہ تعالی الله تعالی هغه ذات ته کله چې تاسو کامل اخلاص او یقین سره د الله تعالی نه دعا وغوښتله، د الله تعالی په دربار کې مو لاس پورته کړل، انشاءاللہ تعالی الله تعالی به تاسو خالی جولی نه واپس کوي، ستاسو لاسو کې به خامخا څه ږدي. زما عزتمندو ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده. سورة الفاتحه 101 پیرې، سورة الاخلاص 111 پیرې، حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير 121 پیرې به تاسو وایئ، بیا ورپسې 3 پیرې درود شریف دی او بیا دعا ده. دین علاوه زما عزتمندو ستاسو په کور کې جنگ جګړې وي، بے برکتی وي، یا دکان دے کاروبار دے سمین خوري، یا تاسو کرا د جناتو مسله ده، د هر قسمه مسائلو د پاره د دې چینل په ډسکرپشن کې ما تاسو ته واتس اپ نمبر درکړی دی، پاغې باندې ما سره رابطه کوئ. که ستاسو تعویض پکار وي، ستاسو نقش پکار وي، زه به تاسو ته هغه تعویض او هغه نقش چې کوم ستاسو مسله وي د هغې مطابق به انشاءالله زه تاسو ته درلیږم. امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.